کوي اوس زویا سره جړلې چې ما ونه کتلو خو بس لګیا وې نو زه بس داسې لګیا وم کله دا جینکو سره تسبیح دی راځم دا څه شی دی څه کې ځان چارج کې که څه چل کې قسم دې مال جړا راځي زویم چې ته ولې تسبیح په دې عمر نه اړې راړې جاړه مه کنه زما د عشق سمندر ته ټوپ کړي ته وې جاړه مه ما ته پته ده تا مینه کړې ده تا لم جړا درځي خو جاړه مه قسم دې یو دلته زما هم زړه نړېږي قسم دې یو تی چې زما په زړه پوه شوې یو شي خو یو تی بس زه پوهېږم ستا په حال خو زه تا ته څه ووایم روژه ده که نه په روژه کې کفر راباندې مه کوه اوس مې زاړه زخمونه سوځي که نه ځکه اوس خو روژه ده چې زخمونه دې سوځي نو مالګه پرې ودوړوه اوس ته په خدای دې تباه مه کړه چې مالګه دې پرې ودوړوله دا خو ماته نور هم د خټو پټي ته راتې بس تا ته خو پته ده چې زه تا سره واده نه شم کولی زما بابا چې دی زه بل چاله ورکړم خو تا په بابا باندې د بډۍ د سر نه راټوپ کړمه خو خفه کېږم قسم د زړه مې کونې ته لاړ دا ماته وایي خفه کېږم زړه مې کونې ته لاړ دا ماته وایي خفه کېږم بس ته به نن ما سره یو پرومیس کې صحیح ده ډیلاګ وکړه ډیلاګ وایې څه وایې ګلالۍ وایه که نه زما نومه نه ګلالۍ وایه زمونږ له دې سم په دې خبرو غول راوسته مه کوه پوښتنه ته داسې دا خبرې مه کوه که نه مړه د خولې نه مې څوک باسي سره وباسه سمې خبرې کوه ګلالۍ قسم په خدای وادرې په ما خو دونه ګرانې دا سترګې دې زما صرف خوښې شوي دي یې لکه خبره کوم ته به جاړې نه تا سره ژړا خوند نه کوي زړه مې کونې ته لاړو ته وایې جاړې به نه څنګه زړه مې کونې ته لاړو زړه مې زخمي شوی دی وادرې چا په چړو والی دی بس جاړې به نه زه دا بل شوم نو څه چلو شو زما تا سره نصیب نه و شوی کور دې ودان چې تسلي خو راکې بس کېدی شي ستا قسمت کې بله خو زما نصیب تا سره نه و شوی خو زه به څه یم تا ته د انسان په څه شي مړ کېږي اوس داسې کارونه کې د منګکانو مسلمانو ته مې ورته مجبوره کې اوس ګوره زه د ګوره سترګو نه مې وردسې سرې نه داسې کارونه کې تا ته خو پته ده که نه چې زما ستا نه بغیر څوک دی جانانه اوهو مه ژاړه که نه زړه کې مې درد دی زړه به مې وشلېږي مه ژاړه قسم دې 4.5 بالټۍ اوبه دې روانې دي خو ځان مې کنټرول کړی دی بس دا ډک بالټۍ په باتروم واړه ما او دې چې ګپ لګو یو منټ صبر زه ماته دا ټینګونه مه کوه ګلالۍ قسم په خدای وادرې دا وګوره اوس مې موښ کې دي سترګو نه راوځي خو ځان مې کنټرول کړی دی زه اوس صحیح شم اچانک زما پته نه لګي ما سره څه چل کېږي زه نه پوهېږم دا زما د زړه دعاګانې نه دي دا خیرې دي ودې کته اینې الله تعالی به دې یو ورځ ایسته نسکوره کې مړه به که خیر انشاءالله جانانه خیرې راته مه کوه ما پسې خو ډېر ازار دی خو پته هم راته نشته د چا ازار والي ازار په دې والي چې زما نصیب کې ته نه وې دا خبره مه کوه ودې مې دا زړه زور وبه کې نه اوبه کېږي مه ژاړه که نه دا پښتون راغلی او ایکټینګ کوم بس ټول ورته غوږ کېږدي او خاندي او خوشحالېږي مه کوه ته به ټینګونه کوې موږ به د غنمو پټي ته ورخطا کړي بس داسې خبرې راته مه کوئ ګایز ډبل ټیپ خو کوئ که نه ډبل ټیپ خو دا ګوتې ماتې کړي سینډ خو کوئ که نه خو راکېږدم در باندې ګلالۍ په ما خو دونه ګرانې قسم مې دې په خدای چې ته روان یې زه دې په چپړو باندې ولم دا سرونه په خدای که دې سره ګپ لګو په چپړو مې موله زه د چپړو قابله نه ما ته صرف دعاګانې کوه
کوم درته ودرېږه. او کنه گیم دا پلی کا. پلی کومه. سوار چې دا د عشق نشه ده، دا چې ونه کې دي سره د انسان چې دی دا د شیخ راغی، شیخ راته دل رویشتو، خو شیخه دا دل مروله ماته، دې هلک ماله زړه مات کړی، زړه یې راله مات کړی زړه. ولالۍ داسې خبرې مه کوه، زما د قسم وي زما ایمان کمزوری کېږي. تا سره ما څه بد کړي دي؟ تا خو زه په زړه سورې سورې کړم، تا خو ماله د زړه وکړ وکړی. وای شیخه تا خو ماته پریشان مه یې رویشتو، خو شیخه په میانو یې مه دوکه کوه. دا میان راولي د دې دا مطلب نه دی چې زه به تا له زړه درکړم. دا یو کس ما له زړه زخمي کړی. ګایز ډبل ډبل ټیپ کوي. دا لګه دا کسه دا بوډي شو دا وګوره کنه دا ما مال را لګلیو. خبرې ته مې غوږ کېږده. بېګاله زما د خوب و شوګیرې موګیرې به څونه ډېرې شي چې مه کوه پوښتنه. زما د بېګاله خوبونه نشته دي. انشاءالله تعالی دغه روزه به زه به ولاړ روکه بیړه بس کا یاره بس کا. خو دوستانو خویندو وروریانو خو زه به یو خبر وکړم، خو مینه ونه کې. مینه کې دا رنګ سوځي، رنګ بم تور شي، زړه بم دا زړه نه دا زړه به ختم شي. دا زړه دی یو دا زړه خو دونه دی. دا ټپوسان راشي نو خبرې درته سناوي. دا نه زړه دا خو د چرګې زړه دی، وایي د انسانانو زړه خو دونه وي. ما نه دی لیدلی، خو دننه د زړه دغه چل دی که نه، د په پردو زړونو باندې څه نه لوبې کوي. بس ډېرې کیسې مه کوه ماته. بس ما تا ته دا وایي چې زما رشته پکه شوه او د اختر نه پس نکاح تړم، خو ته به ژاړې نه او ځان به نه مړ کړې. ګورې تا ته پته ده مینه هغې ته وي چې حاصله نه شي. دا ټیکټاک کوم ته به ویني. خاص صحیح ده، ودرېږه. جانانه ای جانانه سترګو کې مې داسې سرې شو. دا سترګې مې ولې سرې کېږي؟ دا د مینې محبت کهانیانې دي. دا ولې زما د انسان د وجود نه ټولې شغله زما په سترګو باندې زور راولي. بس ما تا ته وایي ته به ژاړې نه. زه نه پوهېږم تا ماته وایي ته به ژاړې نه. تا ولې زما زړه مات کړه؟ دا دونه عوام ناست دي، خو دونه غیرت پکې نشته چې لږ ډبل ټیپ یې وکړم. دا نه غیرت پکې نشته چې زه ورته یو دوه ګلونه ورولم. رب ملکې وکړه ماله خو مې زړه پوخ کړو. د شپې دا 2:30 بجې به اوس زه بیا به پېشمنې کړو. انشاءالله تعالی بېګانه مې چې تراویح وکړې، لواده مې لمونځ مې وکړم، دا دعا به وکړم خدای پاک دې سبا له نسکوره راپاڅه او چې د بل چا زړه مات نه کړي. داسې مه وایې که نه، ستا د دې غټې پوزې نه قربان شم. داسې خبرې مه کوه. رب دې لکې وکړه ته هغه یې که نه چې انغري په خوا کې به ناست وې، خراش کې به دې ایشته او پیشو چې راله نو پتون باندې به دې پیشو ایشته. ما ته پته ده ما هغه یې ډېر قسم په خدای چې یو څوک به مې اوس والي ته غټه ښځه یې والي د وړو واړه هلکان دوکه کې دا دې اوس په موږ څه شی کړي دي. ته وړوکې ته خو بوډا یې ته وړوکې ته ځان ته وړوکې همداسې کوئ د خلکو زړونو سره لوبې کوئ. قسم په خدای والي ورېدي که مخکې له مې رالې والله بیا د وجلو سره بل کار ونه کړم. داسې مه کوه. دا گزار را باندې ونه کړې. تا ته خو پته ده زه اوسه پورې مور پلار نه یم والی او مور مې ډېره سخته ده. یو دوه چوکۍ مې ووهلې خو بس مور یې که نه مور ته څوک څه وي. د وګوره زما سترګې داسې سرې شوې. ته خو هغه د زړه نه خوشحاله یې. دا خبره مه کوه جانانه، په زړه مې غم دی. ته په ما پوهېږې؟ نه خو زه چاته نه ویم. زه ټوله ورځ خاندم خو زما د زړه نه څوک هم نه دي خبر. دغه حال زما هم دی. بس پنشمنټ به دا کې
او زما په شکراله ما لیپټ کې دې ونه کړ زه د سو پنشمنټ سړی نه یم مواد لري د بل ورځ د چا د زه خو دې وغولم تباه دې کړم ډیران ترې خطا کړم خو د بل چا زړه سره لوبې ونه کړي غټه ښځې د خلکو زړونو پسې م راغستې وادې د خلکو زړونه م تباه کړه زما د سترګو نه اوښکې نه راځي زه د شپې جاړم ولې جاړم زما زړه کونې لتلی په دې خاطر باندې وادې دوی سره د خېټې سپیټ مې ورسره سیوا شوی دی بس دا مینه محبت چې بس دی دا کا ګران شي دی بس وادې مې د لرې د قسم په خدای بس کا دا غلو پټه ده دا چې راله تاره وړې وه یک کمبخته نو دې لپټې ته م ګوره کنه اوس دې الله وس درکړي وادې ورې چې دغه لپټې نه یو پړی جوړ کړي او ځان پې پانسي کړي او بس دلته به زه ځان مړ کړم په او دې ما ته بیا پته به ده زه ګپ لګوم زه ډیلاګ ولم ته به ډیلاګ ولې موږ به ډیران ته برابر کړي دا وګوره ټرکې راله راغی موږ څو دا زما ټکي دعاګانې درپسې نه درپسې زما خیرې دي صبر کوه انشاءالله تعالی یو نور ورځ به د نور دې دنیا نه نصور اوکې نه بس دا ټیک به ده د هغې دنیا کې هم شابه تفصیل دی بس صحیح شو نور نور وایي څنګه ښه طبیعت ته ښه دی دغلته څه ټایم دی دلته 1500 بجې دي وایي ته په بجو څه کوې اوس ته د بجو نه څه خبرې دا عمر داسې تېرېږي لکه واده لکه ډیران دا ستا د لاسه زه به چپ شم چپ شه دا خو په موږ باندې هسې مواد دا دنیا ورانه کړه ته به اوس خود چپ کېږي دا وګوره زه خپلې اوښکې داسې وچومې دې غولې شي نه اوښکې هم نه راځي دا ستا د کاسي روح کې دی د ترورې زویه دا وایي اوښکې امید راته ساته د ګلو لښتې انسان ته سخت رب ته سخت نه دي کارونه زه به د خدای تعالی نه امید ساتم انشاءالله تعالی تعالی به هم د خلک دا زړه ماتې کړي خیر انشاءالله ګایز دا په امید خوړل ګایز کېږي ډبل ډبل ټیپ کوي زموږ زړه سم مات دی روح کومه خو دې نه دی مات دی دننه زړه م ټوټې ټوټې دی دا خبرې مه کوه ګایز ډبل ډبل ټیپ کوي او دا لږ د طلاق مال لږ دلونه رالېږي ګلالۍ خبره درته اوس وکړمه منې مه کوه دا شی مه کوه ګوره د خلکو زړونو سره لوبې مه کوه صحیح ده زه به څه وایم ما د چا زړه سره داسې څوک دي زه پلاستیکي زړه چېرته خرڅېدی قسم په خدای زما د وجود کې خو زړه نشته زړه کوم طرف ته یم ګلالۍ ګس سیټ دی او عباس شته به کې نه نو معلوم به چې شي شي هغو عباس چې تا وړی ګوره کوم دی بیغي به کې شته دی نه ګلالۍ دا روژه ووتله وادې ورېده ښه او بس انشاءالله تعالی زه به ستاسو کور ته خلک درولېږم مور او پلار باندې زه واده نه کوم زه دې زه واده بالکل کوم واده نه نه کوم زه دې خرڅوم په میله کې ته ماته وایې زه واده نه کوم خبرې ته خو لږ غوږ ږده که نه دا ټایم شته 2 بجې پښمنې کوم وایي ولې خفه شو په دې زړه مې کونې له لاړ دا ماته وایي ته ولې خفه شوې ښه ځایه زه صحیح ده زه بیا انشاءالله ګیم وکړم اوکې ډېره مننه ټیک ده د الله پاک ته خبر ته غوږ کړې ته خبر ته غوږ کړې ته خبر ته غوږ کړې زه وایم هغه خور دې چېرته دا جنګونه چې کوي درېسته ها هغه بله خور دې چېرته ده هغه اوده ده نه بی دا ده ناسته ده څه ورته ووایم څه ورته مې وویل د دې هغه لږ سره څه لانجه وه چې دا کنځلې منځلې یو بل ته کول شیخه ډېره مننه مهید رویشتوفم څنګه همدې څه کنځلې کول یو بل ته نه مړه دا خبره پرېږده بس پتو پې دا پوهېږه زما پروف کښې دا خبرې نه کوم پوهېږه ګلالۍ ښه پیشنمې ولرې وادې ورېده خو بس زه به دلته انشاءالله 2 رکعته نفل وکړم ته ماته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دنیا په امید خوړل په دواړو سترګو زما رورې ټینشن به نه جنت ته دې چل جوړ صحیح کړی ټینګونه اوکې را باندې کې وادې ورېده خلک به وایي چې دا رښتیا وي هغه مې ګپ لګو مړه ای ته پته ده دي ګپ شپي ښه ده ټیک ده ډېره مننه اوکې بیا به راشو ټیک ده سبا بیا راځو ایکټینګ به ښکلې وکړو ورځه ورځه اوکې